دا هغه اسلحې دي چې د پاکستان له لوري هیواد ته داخلېدلي. هغه اسلحې دي چې پاکستان غوښتل چې په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتېدو کې ورڅخه ګټه پورته کړي. د دې په تړاو باندې 2 کسان نیول شوي چې یو افغانی دی او یو چې د پاکستان د هیواد سړی دی. غوښتل کېدل چې دا افغانستان ته را انتقال شي او هلته ناامني زیاته کړي دي. او دغه د مهاجرینو چې را روان دي د دې نه استفادې په دغه باندې په لارویو کې ځای په ځای کړي. د امریکا هیواد هغه اسلحې چې پاکستان کاپي کړي راغلي 525 میله اسلحې او په دې کې چې دی 20,000 مرمۍ د پاکستان څخه راتلونکي درنې او سپکې وسلې کشف او ضبط کړي. د بخونکي او لازال خدای په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. په دې ځانګړې او یوې متفاوته خپرونه کې مزامین الحق امینی هرکلی کوم. نن د ننګرهار ولایت ته راغلي وو چیرته چې افغان امنیتي ځواکونو او استخباراتي او کشفي ځواکونو وکولی شول چې د پاکستان څخه راتلونکي درنې او سپکې وسلې کشف او ضبط کړي. دا اسلحې د کډوالو د موټر څخه په استفادې باندې دوی غوښتل چې انتقال کړي افغانستان ته او دلته په مختلفو ناامنیو او په امنیتي پیښو کې ورڅخه ګټه واخلي چې له نیکه مرغه موږ امنیتي ځواکونو وکولی شو چې دغه ټولې وسلې چې په موټر کې ځای په ځای شوي کشف او ضبط کړي او دلته یې ننګرهار ته را انتقال کړي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په تیر یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې چندان ښې نه دي. لومړی ځل چې پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ او دلته په افغانستان کې بمبار وکړ او زموږ هیوادوالي شهیدان کړ او په شهادت یې ورسول. په مقابل کې د افغانستان اسلامي امارت غچ اخیستونکي عملیات ترسره کړل چې پکې ډیری پاکستانیانو ته مرژوبله واوښتله او دوی ډیری پوستې خپلې له لاسه ورکړې چې په وروستیو کې هغوی بیا غوښتنه وکړه چې باید دغه جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي او اوربند باید وشي چې د قطر هیواد په منځګړتوب باندې 2 وارې خبرې اترې ترسره شوې چې بې نتیجې پای ته ورسېدلې او درېیم ځل د ترکیې هیواد په منځګړتوب باندې خبرې اترې ترسره شوې او هغه خبرې اترې هم بې نتیجې پای ته ورسېدلې. په اوس وختو کې د پاکستان دفاع وزیر په مختلفو وختونو کې ضد او نقیضې خبرې کوي او په مختلفو وختونو کې د پاکستان د امنیتي پیښو پړه په افغانانو باندې چې او دوی وایي چې په دې کې د افغانانو لاس دی او دغه تاسې کتلی شئ چې دغه ښکاره ثبوت دی چې د پاکستان څخه راتلونکو لاریو کې دغه اسلحې ځای په ځای شوي وي. دغه اسلحې لکه تاسې کتلی شئ چې دغه هغه امپور دی چې امنیتي ځواکونو نیولي دي او دلته یې راوړي دي. څنګه چې تاسې ګورئ کاملا هغه امپور چې په جګړو کې وسلواله جګړو کې ورڅخه استفاده کیږي دا همغه وسلې دي او په کټ مټ په همغه شکل باندې جوړ دي. لکه څنګه تاسو ګورئ د شپې دوربینونه هم په دې کې وصل دي تر څو پورې د شپې عملیات په دغه اسلحو باندې ترسره شي چې دا په کل کې 10 عدد دي او همدا شان تاسو توفنګچی هم کتلی شي چې مختلف ډوله توفنګچی په دې کې شامل دي چې د امریکا هیواد هغه اسلحې چې پاکستان کاپي کړي دي او په وروستیو کې غواړي چې د په افغانستان کې ناامني جوړه کړي او دغسې اسلحې دوی کاپي کوي او تر څو په افغانستان کې له دغسې اسلحو څخه استفاده وشي او په چریکو جګړو کې ورڅخه ګټه واخیستل شي. همدا شان تاسې کتلی شئ چې د همدې اسلحو
مرمۍ هم دلته موجود دي چې ډېری مرمۍ دلته پرتې دي او څه په ګودامونو کې ځای پر ځای شوي دي او همداشان یو ډول نوې اسلحه چې په دې وروستیو کې ډېره مروجه شوې ده دغه اسلحې دي چې ډېری په چریکي جنګونو کې ورڅخه استفاده کیږي او په دې وروستیو کې مؤثره هم ثابته شوې ده چې پاکستانیان اکثره له دغه ډول اسلحو څخه ګټه اخلي. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغه پرمیکاټ دی چې په درنو چاودنو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي او دلته یو څه تعداد موجود دی، یو څه هلته په لارۍ کې فعلا پروت دی او تر اوسه پورې انتقال شوی نه دی او دغه هغه توفنګچي دي چې ترکي ماډل دي او دلته را انتقال شوي دي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ درنو لیدونکو دا هغه اسلحې دي چې پاکستان غوښتل چې په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتېدو کې ورڅخه ګټه پورته کړي او همداشان دغه هم یو ډول توفنګچي دي چې کامل او بشپړ ډول څه ډول چې په امریکا او نورو هیوادونو کې جوړې شوي دي په همغه ډول باندې دوی جوړې کړي دي او په ناامنیو کې ورڅخه ګټه پورته کوي. او بیا هم وایم چې ډېره د خوښۍ ځای ده چې د دغو اسلحو د انتقال مخه ونیول شوه. چیرې خدای نخواسته دغه اسلحې افغانستان داخل ته انتقال شوی وی نو زموږ د ډېریو هیوادوالو ژوند به یې اخیستی و. بیا هم کوښښ کوو چې د دغې لاسته راوړنې په اړه د دغه اسلحو په اړه باندې چې چا انتقالولې او څه ډول انتقالېدلې او اصلي هدف د دې اسلحو د انتقال څو کوښښ کوو چې د محترم والي صاحب له معاون د خولې در واورو. نو تاسې هم ډېر په تمه نه پرېږدم، راځي خپرونه پیلوو او د محترم معاون صاحب خبرې در اورو. د پاکستان هیواد نه راغلي 525 میله اسلحې او په دې کې چې دی 20,000 مرمۍ او 200 بنډله پرمیکاټ دا موږ په فرضي کرښه کې د موږ زړورو او امنیتي او ځانګړي ځواکونو کشفي ارګانونو نیولي دي او دغه د مهاجرینو چې را روان دي د دې نه استفادې په دغه باندې په لارویو کې ځای په ځای کړي او نیول شوي دي او د دې په تړاو باندې 2 کسان نیول شوي چې یو افغانی دی او یو چې د پاکستان د هیواد سړی دی. الحمدلله د موږ کشفي ارګانونه اوس هم فعال دي او تاسې د دې دغه عملا وینئ د دوی د فعالیت دا مخکې شوي وړې پیښې خو دغه چې دي د غټې پیښې دي نو دا تاسو ته اوس په سکرین باندې راغلي او هغه نورې وړې پیښې چې دي هغه چا تر اوسه ثبت کړي نه دي ځکه وړې پیښې دي نو دا مختلف وخت کې شوي دي. الحمدلله ټول کشف شوي دي او خنثی شوي دي. د دغه پیښې نه وروسته زموږ د ننګرهار ولایت ادارې فیصله کړې ده چې کوم پاکستاني ګاډي دي هغه به تر تورخم عمري کیمپ پورې راځي او بیرته به پاکستان ته ځي او دې غاړه چې کوم د افغانستان ګاډي دي دا به ځي او مهاجرینو کډې به باري خپل ولایتونو ته به یې رسوي په بودیجه د اسلامي امارت ته ټول الحمدلله. او دغه اسلحو کې چې دی دغه اسلحو کې څه تعداد لکه یو خو موږ تاسې ته عمومي وي بیا چې دا دغه یې پکې دی کې 499 میله توفانچې دي په دې کې او یو میل کلکوف ده او 10 میله چې دي امپور دي سره د لیزري د شپې چې کار کوي نو او دغه میله چې دي نور 19 میله ټي ټي کو په نامه یو اسلحې دي هغه دي پکې نو دغه ټول الحمدلله 1500
او 25 میله اسلحه ده دغه ټوله د افغانستان الحمدلله اوس مکمل امنیت دی. زمونږ او ستاسې د وطن دشمنان نه غواړي چې افغانستان کې امنیت نو مخرب کړی کوشش کوي چې د هرې لارې خپل کوشش کوي چې افغانستان ته کاغه انفجاري موادي کاغه اسلحې چې دلته موږ او تاسې امنیت خراب کړي. خو الحمدلله د موږ ځانګړي ځواکونه او یا کشفي ځواکونه ټول ورته متوجه دي الحمدلله دې ته انشاءالله. درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسې ګورئ دا همغه لارې ده چې د امنیتي ځواکونو له لوري د امنیت د ریاست له لوري نیول شوې ده په تورخم کې او مختلف ډوله سپکې او درنې وسلې انتقالولې تر څو پورې د مهاجرینو یا د کډوالو د موټر په نامه باندې دغه اسلحې راوړي او هیواد ته یې داخل کړي او په مختلفو امنیتي پیښو کې ورڅخه استفاده وکړي. لکه څنګه چې تاسې ګورئ دا لارۍ په مختلفو ځایونو کې د دې لارۍ اسلحې ځای په ځای شوي چې په دې کې توفانچې هم شته دی او کلشینکوفونه همپورې همداشان په دې کې شته. ورځو پورته ورخیږو چې څه ډول په دغه لارۍ کې دغه مهمات ځای په ځای شوي دي. لکه څنګه چې تاسې ګورئ امنیتي ځواکونو دغه ځایونه ټول کوم چې څادر دی دا شکولی دی او له دې څخه یې د ګوټ ګوټ څخه اسلحې راباستلې دي. دا هغه اسلحې دي چې د پاکستان له لوري هیواد ته داخلېدلې تر څو پورې دلته په هیواد کې د سترو ناامنیو لامل وګرځي چې له نیکه مرغه زموږ د استخباراتو د لوی ریاست د کارکوونکو له لوري دا کشف شوي دي او دلته راوړل شوي دي. البته ډېری اسلحې د امنیتي ځواکونو محفوظ ځای ته انتقال کړي چې وروسته په هغې باندې هم وغږیږو. خو فعلا چې کوم څه دلته موجود دي امپور دي همداشان کلاشینکوفونه دي چې دا ځایونه ټول په بشپړ ډول باندې له دې اسلحو څخه ډک او غوښتل کېدل چې دا افغانستان ته را انتقال شي او هلته ناامني زیاته کړي دي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ امنیتي ترنګلتیاوې او څه زیاتې شوي او هغوی غواړي چې په مختلفو شکلونو باندې دغه ډول د ناامنیو د زیاتېدو لپاره چې په هیواد کې ناامني زیاته شي دغه ډول کړنې ترسره کوي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دا هم هغه سلاح ده چې په چریکي جنګونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي او د ناامنیو د رامنځته کولو او په مختلفو ځایونو کې د امنیتي پیښو د لامل لوی سبب هم همدغه دی چې دلته لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته سپکې وسلې هم موجود دي چې دا هم په همدې کې موجود دي او همداشان د دې سلاحو د ټولو اسلحو په کافي شکل باندې باروت او همدا ډول مرمۍ په کامل ډول په دې لارې کې موجود وي چې ډېری انتقال شوي دي امنیتي ځواکونو د محفوظ ځای ته. د هغوی هلته په ډیپوګانو کې فعلا موجود دي چې وروسته یې د هغې څخه هم کوښښ کوو چې تاسو ته انځورونه در وښیو. لکه تاسو څنګه ګورئ نیو پاک لارۍ پاکستانۍ ده همداشان که زموږ د کمرې برخه همکاري وکړي نو پلیټ به هم د دې لارۍ در وښیو. تاسو درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شي نور د مشرانو خبرې هم لرو د هغه ځواکونو خبرې هم له تاسو سره شریکو چې په دغه ستره لاسته راوړنه کې مهم رول لوبولی دی او ویشو کولی چې د یو ستر ناورین مخه په هیواد کې داخل کې ونیسي. ځکه په دغه ډول اسلحو انتقال سره په افغانستان کې د ناامنیو لړۍ ته بیا لمن وهل کېدلی شو او له دې وروسته چې امنیتي ځواکونه دلته په دندو باندې بوخت دي له دوی څخه پاکستانیان نشي کولی چې په هیڅ ډول باندې دغه ډول د ناامنیو لپاره وسایل د هیواد داخل ته انتقال کړي. تاسو تصاویر ګورئ بیا هم له تاسو سره یو.
دغه هغه اسلحې دي چې په دغو لاریو کې کشف شوي دي او د امنیتي ارګانونو له لورې دلته راوړل شوي دي. دا د هغو کشفي او امنیتي ارګانونو لاسته راوړنه ده چې په تورخم کې موظف دي او نه ستړي کېدونکي هڅې کوي تر څو پورې په هیواد کې په بشپړ ډول باندې امن راولي. په دې اسلحو کې تاسې ګورئ چې مختلفې اسلحې موجود دي. تقریبا د 1500 څخه د دې اسلحو تعداد لوړ دی چې په دې کې توفنګچې شامل دي، همداشان نورې اسلحې چې نوې ډول دي، همداشان 10 عدده امپور شامل دي او همدا ډول پرمیکارډ چې ورته ویل کېږي چې د منفجره موادو کې ورڅخه په زیاته اندازه باندې ګټه اخیستل کېږي او د هیواد د امنیت لپاره یو ستر ګواښ و چې دا د امنیتي ځواکونو یوه لویه لاسته راوړنه ده چې د تورخم کې د دوی دغه اسلحې کشف کړلې او دلته یې را انتقال کړلې. دغه اسلحې البته چې د کډوالو د افغان کډوالو د موټرو څخه په استفادې سره دوی غوښتل چې دغه اسلحې را انتقال کړي، ځکه په دې وروستیو کې پاکستان سره د تورخم لاره په بشپړ ډول باندې بنده شوې ده د تجارت پر مخ باندې، او هغه تجارت چې په تیر کې موږ له پاکستان سره درلوده هغه په بشپړ ډول باندې صفر ته رسېدلی دی او صرف هغه افغان کډوال دي چې د پولې اخواته ژوند کوي په دې وروستیو کې بیرته خپل هیواد ته راستنېږي، هغوی کولی شي چې له دغې لارې څخه استفاده وکړي. بیا هم وایم چې دغه لاسته راوړنه یوه ستره لاسته راوړنه ده او زموږ هغه امنیتي ځواکونه چې کوښښ کوي هڅه کوي چې د امنیت په برخه کې کار وکړي، واقع د دوی هڅې د ستایلو دي. درنو لیدونکو، زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.